هغه لیکلي دي چې الله پاک یو روایت کې دا شتا چې الله پاک با دا زمکا د قیامت پر ورځ باندې اوچته کې او جنت ته به یوسي نو چې یو سړی التمس کوي او دعا کوي نو دا دعا دی وکي الله دنیا کې د جنت زمکه ترا واستم نو الله د مرګ نه پس هم د جنت زمکه نصیب کړي او بعض علماء وایي چې جنت کې انسان ته جسمانی خوشحالی ملاويږي دلته روحانی غذا ملاويږي د حضور پاک نه قران ووري حدیث دی ووري جنت هغه ځای دی چې الته څوک ور ورسیږي الله ته راضي وي دې ځای کې به څوک مونږ کوي نو الله د مونږ گزار نه دلته راضي کیږي جنت کې د زړه سکون او اطمینان دقل تم چې څوک مونږ کوي هغه ته د زړه سکون او اطمینان حاصل شي او بیا فرمای منبر علی حوضی زما منبر د حوض کوثر په غاړه دی نو یو توجیه دا ده چې د قیامت پر ورځ دا منبر او د منبر د اعلان د چې کم ځای دی د منبر دا زمکا دا به لوچته کې او د حوض کوثر په غاړه به کېږي ته چې الته ناستې داسې فرض کله که د حوض کوثر په غاړه زه ناستې دی او په دغه ځای کې چې مونځ کې په ځای کې دا راوله چې د جنت زمکې رالم په جنت کې مونځ کوم حوض کوثر نه به حضور پاک خلق و اوبو سیرا قید دغه منبر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق و خپل مبارک خپل د قران او د سنت نه سیرا کړی دغه د منبر او د حضور پاک د روزه مبارکه دا قبر مبارک او دا منبر میاس کې چې کوم ازمکه دا منبر دی دلته چې ورشه ولا ته وجاړي نو خدای به حوض کوثر نموذ او خدای به جنت نموذ ګور قیمتي دی بعد ستنه پکې د برکت زینو کې دی د حضور پاک دا چې کوم ځای کې دفن دی دا عائشہ بیبي په کوټه کې دفن دی نو دا غي نه غټ دیوال تاو دی الته درې قبرونه دي یو د دواړو جهانو د مبارک سردار او د حضور پاک نه لکوندې کتا چې سره د حضور پاک وګو سره راځي او په د حضور پاک د خپونه کتا لکوندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر دی ام پدا شه انداز چې د حضرت عمر سره او د حضرت ابوبکر وګي او بل سره مقامه او د یو قبر دی پکې خالی پروت دی دا به عیسی علیه السلام چې کله د اسمان نه راکوز شي وفات شي نو هغه ځای کې به عیسی علیه السلام دفن کېږي دا د عائشې بیبي کوټه ورسره خوا کې نږدې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور نو دا د عائشې بیبي کوټه وګڼ او د فاطمه بیبي کور د قون را یو دې کړی دي او د دې نه یو دیوال تاو کړی پینځه ګوټیز دیوال تاو کړی سلور ګوټیز نه چې د بیت الله په شان نشي چې څوک طوافونه شروع نه کوي او چې کوم د درې قبرونه مبارک دي د حضور پاک او د حضرت ابوبکر او د عمر د دې نه غټ دیوال تاو د سوړه پکې نشته د ګوتې برابر سوړه پکې نشته او ترکیانو بیا د دې د پاسه یو مضبوط ګمبد جوړ کړی دی او لاندې نه مضبوط دی یو زمانہ کې بادشاہ سلطان نور الدین زنگی دا وفا او الوفا به اخبار دار المصطفی کې شته د علامه صحمودی رحمه الله کتاب نو د شپې حضور پاک په خوب کې ولې د بادشاہ ته د دوانو جهانو سردار یو دوه کسو خول وې دا سپیرانه چخه کا دوشا دې چې د خوب را پاسې میټینګ یې د خپل وزیرانو راوغوښته
وی رسول الله مبارک میں په خوب کې ولید او دوه کسان راته خو چې د سپیرانه چخې کورې وشا درې شپې پر پسې دا خوب ولید یو شپه بیا ورپسې بیا میټینګ راوغوښتي دې څه مطلب دی وزیرانو ورته ویل چې حضور پاک ته کوم کسان په خوب کې خولې دي هغه شکلونه دې یاد دي وي کومې ولیدل پیژنه زما په ذهن کې هغه نقشې پرتې دي باقاعده راته په اشاره وکړ چې دا سپیرانه لري کا تو شاله نو کومې ولیدل نو پیژنه بس وزیرانو کې وزیر ډېر هوښیار هغه بادشاہ سلامت چې د مدینه شریفه دی مدینه منوره ته راغی او اعلان وکړ وزیر او ځان سره ډېرې پیسې راوړ وې څومره چې د مدینه منوره خلک په مدینه کې دن اوسېږي نو بادشاہ راغلی ټول الله خیرات انعام ورکړي الله راځي بادشاہ ته وې ته کې نه د پیسې ورکوم ته پکې غدوه کسان صحیح کاوه د مدینه خلک راو چلیدل وزیر په پیسې ورکول او خلک بدل بادشاہ وته قتل ماسخوتن شو بادشاہ نه وزیر سے تاسو کوئی کسان په ذهن کې راغل وینه دي کې نو وای چې چا انعام نه غشترازه په سبا له نور خلک راتل وزیر سے په پیسې ورکول بادشاہ وته ورسه ناستو قتل خلک دي بیا پکې دوه کسان رانه پدری مروز بیا داسې شو وزیر بادشاہ وزیر ته وزیر پیسې خو دې ټول اخلاص وکړ سړی خو پیدا نشي وزیر هم حیران اعلان وکوي که څوک پاتې مهرباني وکړي بادشاہ واپس ځي چې دا سینې کې د مدینه په خلکو کې څوک پاتې شي الله راشه د انعام یو څه ویسه وزیرانو چې د مدینه کم خلکو مشران دا غزه وزیران هغه وی چې څومره خلکو ټول رانه یو پاتې نشو وی وګوره معلوماتو کې خیر دی وی یو دوه کسان پاتې دي وی راولې نجی هغه خډیر نه کان خلک هغه ډېر دیندار خلک دی هغه پیسو پسې نه دي اپه سو پسې دي هغه خلکو له خیراتونه ورکړي وی دا سوق دی وی دا مدینه شریفه کې پراته دي جمعات کې اعتکاف ته پراته دي او د مدینه خلک ته دعاګانې غواړي او د مدینه خلک راځي او پلاسه بیعتونه کوي ډېر بزرګان دی او نه کان دي چا سره خبرې نه کوي او د شپې بقی ته دي د بقی مقبره ته دی او التناسی د صحابو د قبرونو سره او الته عبادتونه کوي اچھا ته چاله دی هغه پیسو لري بادشاہ وته وی خدومره نه کان دی وی مونږ بلار چې مونږ به ملاقات مونږ به وګورو پیسې دې نه دي چې دومره نه کان دی مونږ به ورشو او پولیس ته وی پولیس به ګوتې ورول جنجال جوړي ټول د مدینه خلک بل وکیږي لکه یو عالم سو کو نسیا یو بزرګ سو غراني سي نو خلک بل وکیږي بادشاہ سره د وزیرانو هغه دوه کسانو له کوټ ته ورغله او هغه ته اوموي چې بادشاہ سلامت راغله دي او تاسو مراد یې پیسې درکې غوي مونږ پیسو پسې نه ده مخبل عبادت کو بادشاہ نو پسې بدل د خلکو په نورم اعتماد مضبوط شو چې دا خوري خلک دي دی خو د بادشاہ بلا پیسې ورکړي هغه له ناراضي او خپل عبادتونه کوي د خلکو په مضبوط اعتماد چې بادشاہ سره د وزیرانو کور ته ورغی او ورننه وتل د ملاقات باندې نو بادشاہ وزیر ته اشاره کړی دا دوه کسان ما ته چې حضور پاک په خوب کې کوم دوه اولې دي دا شکلونه دي درې شپې راته خولې چې دا سپیرانه چخه کوي بهر کې په وزیر خلق را للپولیس والا دوی د کور نه ګرځي پیرا کې روان شول او خلق وې دا څه کوي تاسو وې دا مونږ گرفتارو دا نشه گرفتارو دا خو زمون پیران صاحبان دي دا خو زمون بزرګان دي لکه خو موږ لاس نیوي کړی دي دی خو د شپې د بقی په مقبره کې لګي الله تسلسل دی او یو جاړ یو عبادتونه کوي او د روزه د تر مدینه منورې جمعه ته راځي دا څه کوي بادشاہ وی د دې د کور تلاشي وای کوټه یو کته زمکه یو کتا چې دا څه مطلب دی یو ځای کې خشاک پروتو سانګي پرته
چې هغه اوچته کړي د هغې لاندې بوجۍ وي پوزکي و پوزکي چې یې لرې کړل د هغې لاندې سوړه وه بادشاه یو کس راوستل په دې سوړه کې وردن او د هغې وې دی کې بس شی به یې ښخ کړي دي د هغې زمانې ښه وسله به پکې نو دوی ته لا څه پته وه چې سړی یې وردن نه که ورکوزې که سورنګ دی وروره زه پکې سړی واپس راووت وی صاحب دا خو سورنګ دی بس سړی یې ګرفتار کړل بادشاه وی څه مسله ده او خلک هم پوه شو چې سورنګ سره پاره وباسي خو څه مسله ده خلک یې ورو پشا شو چې بادشاه ونیول او جیل کې واچول او یو څو ډبې یې ووال نو هلې ووی وی موږ د فرانس ته راغلي یو موږ انګریزان یو پیرنګیان موږ مسلمانان نه یو شکل هم د مسلمان جوړ کړی دی پټکي موالي دي جامې د مسلمان دي منځونه هم زده کړي دي او په جومات کې خلکو پسې منځونه کوو او بلا پیسې هم راوړي دي او خلکو له خیراتونه هم ورکوو او دلته هم دا کورونه په بیه اخیستي دي په ښه ډېرو پیسو هم اخیستي دي چې دا کوم کې موږ ډېری یو او تاسو څه کوئ موږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو اوس خو سورنګونه په مشینانو باندې اوې په لاسونو باندې سورنګونه ایستل موږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو زموږ دغه زبردست مهارت دی چې موږ سورنګونه وباسو نو څه مطلب وی دا موږ یو سورنګ روان کړی دی څه دپاره موږ د رسول الله مبارک قبر ته دا سورنګ روان کړی دی د شپې چې بقي ته د عبادت ته نه ځو دروازې دا خوره راوباسو او د شپې دا خوره چلو د بقي په مقبره کې غورځو چې څو راباندې پیلې شي سورنګ سره وباسه وی مونږ ته دا اډر دی چې تاسو دا سورنګ وباسه او حضور پاک په د قبر نه وباسه وی لکه یو لیش دوه ځای پاتې لري نورم سورنګ ځای ته رسولې عجیبه دا ده چې دغه ځای له مونږ رمبې یا سسکور او یا څه شی وربرو دنیا کړکېږي دغه نه مخکې کار نه شو کولی جړق کېږي چې دغه کو جړق کېږي لکه یو لیش دوه ځای دی که دا مو نو د رسول الله مبارک خو ته رسېدلي بس را بیا کاغو یو بیسو او فرانس ته بیا ورسو چې خدای څه بیا کول دی او څه مقصد به ولري دا یو ساده شو هغه دوه کسان یې ونیول او پانسي کړل د خلکو په مخ کې او سلطان نورالدین زنګي مکمل د حضور پاک د دې درې واړو داغه د قبر مبارک نو د دې دواړو صحابو د قبر نه ګیر چاپیره زید اوکنو لوی کنده وستا بنیاد او دا دومره جوړ کړ چې وب پکې راوته او باغې کې سټیکوي لیکلو کې چا پیره واچول چې څوک سبا دا کوشش ونکي او څوک راتن نه نشي او بیا څوک داروانی ونکي سکه واچولا نو دا ټول مکمل د سکه غټ دیوال دی چې هغه کې نه څوک سوړه کولې شي او نه پکې څوک کنده شي الله د دوارو جهانو د مبارک سردار دا مضبوط حفاظت الحمدلله دا د فرانس دغه وخت سازش اوس هم زمارونو په فرانس کې د پیغمبر خلاف سازشونه کېږي کله د فرانس حکومت د حضور پاک په شکل څوک جوړ کړي او دا غبي عزتي کوي او بیا ادبي کوي تاسو دې په دې ویلې فرانس دا د هغه زمانه نه د دې فضل کې د مسلمان سره یو بغض پروت دی او د مسلمان د پیغمبر سره بغض پروت دی کله د قران شریف بي عزتي کوي فرانس والا او کله د دواړو جهانو د مبارک سردار بي عزتي کوي او په کال کې یو ځل د فلمونو د پیغمبر د شکل خامخا جوړ مسلمان په جذبه کې راځي چې جوړي لیکن دلته یو افسوس کوم موږ وایو څومره مسلمانان ملکونه دي د عرب نه زیات مسلمانان دي او څومره ملکونه دي د مسلمانانو عجم ملکونه دي عرب ملکونه دي په افریقا کې شته او زه په د مسلمانانو ملکونه دي او د دنیا بادشاہان دي په چا کې دا غیرت نشته چې د فرانس سره خپل سفارتي تعلقات ختم یو زموږ ملک نه ټول یاد په کار خدای دې چې دا ټول ډول د فرانس ته مخامخ وته وي ځکه ته یو فرانسیسي سره دلته زیاته او یو فرانسیسي سړی سره په خدای قسم کوي پری تا ولې دا زیاته وکړه نو ته د فرانس یو عام سړی سره زیاته نشي کوله او استا پیغمبر سره زیاته کوي او موږ خاموش موږ څه نشو کولای موږ ودا جلسه جوړو نه شریعت تعالی اجازه نه ورکړي چې یو کافر دلته اوسېږي ته سره ظلم وکړه دا مې یو مثال درته
د دغه ملکونو یو کس سره چې معمولی زیاتې وکړي هغوی درپسې چوکر علي پرېږدي دی نه زما د پیغمبر هڅه کوي د قرآن هڅه کوي بېعزتي کوي د پیغمبر شکلونه جوړوي او د پیغمبر تصویرونه جوړوي عیاذا بالله په هغې لاړې دي چې په هغې خپې ږدي او قرآن شریف د خلکو د مسلمانانو مخکې راوالي او په ځمکه یې واچي اور پې بل کړي او د هغې دپاسه خپې ږدي مسلمان ډېر بې حسه شوی صرف خپل غرض دی د مسلمان کورسی او چې کورسی مونږ ته رابه دغه غرض دی چې زه بادشاه او زما دا بادشاهي محفوظ دی او زما نه دغه انګریزان زما آګان خفه نه شي په ما تخته وانهړی غیرت نشته سلطان صلاح الدین ایوبي په شان سړی د محمد ابن قاسم په شان سړی داسې نشته محمود غزنوی په شان سړی ټول من چغې آسیه غریبه دا څه نومې دی دا بله ده څه نومې دی دا عافیه نومې هغه آسیه ملعونې ته مې ذهن لاړه ملعونه عافیه صدیقي غریبه په امریکې په جیل کې پرته ده ټول خپل سیاستونه کوي اب یو سړی راځي را پرېږي دی ورې پلې ورې را پرېږي دی دا هلته ده او دا دلته ده او دا راوستل غواړي یو آسیې دلته د امریکې په یو منټ کې دنه ویسته او که نه ملعون دا دوی نشي راوستی حکومت کو غواړي هر څه کېږي حکومتونه چې غواړي هر څه کېږي دې درمیان کې د دنیا خلکو د امریکې او دلته کې رواني وکړل او ویستل دي شرط پکې ولګوي کنه چې دا موږ درکو موږ لا غراږي مسلمان به حصہ ده پکېږي انتهایی به حصہ بلکې به حصہ په ځای بدل دوی ما چې یو انسان د خپل پیغمبر حتک او د خپل قرآن حتک باندې خاموشي به حصہ نه دا به غیرت دی دا د فرانستا زمانه نه دا شعر راوړ سلطان نور الدین زنگی بیا د سکه دیوال څخه مضبوط واله یو بل واقع په خوا د مسجد نبوي چې کوم دربارو چې هغه د مسجد نبوي دروازه بندوله هغه یو ورځ گورنر صاحب وغوښتم د مدینه شریفه وی چې لاړم وی ما ته وی چې دروازه 100 بجې باندې مې پدې بجې خلک ټولو باسي او خد شپې 12 بجې یا 2 بجې یا 1 بجې بس میلمانه راځي او اغي ته فورا دروازه کولاو کې چې وردن نشي نو دروازه و بند کړي خاصه ډیره خدای د گورنر سے میلمانه د شپې برازي دي د پاره چې د شپې رښتینی او د حضور پاک سلام وکړي چې خلک د جمعات نه وتل ماټوري دروازې جرنده کړ مرکزی دروازې سره ناست چې میلمانه راشي وروړه به او چې ورسنګ وډه به نو ما دروازه کوله وکړه نو سړی راتل نشو او وی سره بیلچې چاریانې سسکوري او ګندرې دي اوه دا شو خدایا ما پیدا به د گورنر صاحب میلمانه وی او دی به د حضور پاک سلام کوي د شپې کې څوک نه دا خو په غلط نیت رانه نه وته بس وی چې دین نه وته نو ما په سلګو خدای ته چې غږی الله زه خو دې وخت نه شم کولای ورمه باندې د بس ته مو خدای اصله خدای مکا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نقصان نه رسول ویرال او دیری او یاته مالم دمګرا کړه تکل تکې نه چغونه او جسنگ ریاض الجنه تا راتن نشورا نه وتل یو مضبوط غرق شو زلزلہ رااله او دغه خلق ټول پزمکه په جمعات کې نه وتل او زمکه په واپس راځو ټول پزمکه کې غیب شو په جمعات الله ته شکر ادا کو شکر خدای شکر خدای ته جام او شکریا ادا کوم چې خدای تا د خپل مبارک پیغمبر سونه حفاظت کې سونه حفاظت دی ولو چې وخت یې د پېشمنی د وخت نږدې شو دغه چې پولیس والا را پسې راځي وی گورنر صاحب دی غواړي
هغوی جومات کې چکر ولګو څوک نو وې څوک میلمانه راغلي وو که نور راغلي ما وې راغلي وو خو دلته خدای غیب کړل بس په خولې لاس کېنه ګورنر صاحب نه لاړه ګورنر صاحب ما ته وایي څو میلمانه راغلي وو ما وې او صاحب څه ټایم پلان کې څه شو ما ورته قصه وکړه چې په خولې به لاس کړی چاته بله وایي چې صاحب راشي چې هغه ځای راته وښیمه چې کوم ځای ځمکه شلېدلې روزي پکې نه وتېري د هغې د جامو د پرتوګونو پلیسکي هغه ټوکړې بار پاتې دي ښکاري دا د فرانس انګریزانو او د مدینه گورنر له پیسې ورکړې وې د چا په سر نن سبا خلک پیسې ورکړي خلکو له مولا ملکا او جلات پیسې ورکړي خان ملکا پیسې ورکړي پلان کې را له ملکا ماشاءالله او دې سپیره د رسول الله په سر پیسې لري انګریزانو د دوالو جهانو د مبارک سردار په سر پیسې اخلي داغه د بیزته په خیال او په دې نیت راغلو چې موږ به حضور پاک د خبر نه وباسیو دا د سکه دیوال ته توشوي او په هغه مضبوط دیوال سر تر رسیدلې او بره په بیا ګمبد جوړ کړی دی چې د بره نه څوک رانیونه کی یو د ګوتې د سوکې د اچې ګوتې برابر سوري پکې نشته په دې باندې پوسټرو کې د حضور پاک د خبر یو تصویر راغلی دی په دې ډېر باندې مرادي او په باندې پوسټرو کې مرادي یو پردي تصویر دی غټ اوچت او شین غوندې رومال په پردي خو دی او لاندې وته لیکلي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر دا ارچا چې دا تصویر سره سالم دی دا ملګری دا تصویر بالکل دا د خپل کور نه لري که چا کار په کور کې دا کپنټ کې چا سره ډیلیټ کې ختمه کې د بل چا د خبر تصویر استری او د پیغمبر نو چې د امتی خبرې د بل چا خبرې او ته د پیغمبر خبر دی نو بل چا د پیغمبر ویل څه شي کفر دی کنه هغه کې خدا ګوت برابر سنن استغفار کې تا تصویر د کم نه راوځي د قبرونو په شکلونو کې د مورخینو ډېر لوی اختلاف کې څوک دا قسم شان وي چې د ما درته وي او څوک بل قسم یې ترنه نه پور دا بادشاہان چې ورشي وردن نشي نو دا د دیوال نه پورې غاړه یو غلې د پاغه غلې باندې ورشي او په دې دیوال د پاسه یو غلاف پروت دی تبچین مزیدار غلاف د الله نوم دی او دا نور څه کلمات لا اله الا الله په دې کې لري مالم چې دا یو ټوپله مبارک راکړې د ما سره پرته کوم چې دا دیوال د پاسه څه غلاف پروت دی هغه نه کېر چې پیرا یو لار د غلې ده نو په دروازه د بادشاہان وردن نشي روزه مبارک ته څوک نشي ورسېدل او دا غینه قبلي طرف ته بیا د اوسپنې دا غلې نه پورې غاړه د اوسپنې یو مضبوطه جنگله ده تم ترکیانو جوړ کړی او دا څلورو طرفونو ده مضبوطه جنگله ده دا جنگله دوه طرفونو ده یو قبلي طرف ته یو جمعه طرف ته او قبلي طرف ته چې کومه جنگله ده نو پاره کې بیا درې سوري جوړې کړې یو سوري د دوالو جهانو د مبارک سردار مخ ته جوړ کړل او یو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو خلق لار شي د حضور پاک مخ مبارک ته مخامخ پغه جنگله کې چې کومه سوره د ناغه لگا غاټه ده انورې وړي نو خلق په حضور پاک درود شریف مو یو سلام په مچ خلق ولا ډېر سات خلق ولا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله دا سلورم چې د حضور پاک کوم صفاتونه لري هغه اصل او مخامخ متخلق ولانی او پر رسول الله مبارک درود شریف وای او حضور پاک فرمایلی دي وې زما د مرګ نه پس ما په قبر درود وای صحابه وته وای وې دا الله رسول ته خو به جوړ شوی خورې شوی به نو تبا زمون درست څنګه اوري وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء خدای پاک په زمکه دا حرام کړی دی د پیغمبر وجود په نخري دا حرام
من صلى علي عند قبري سمعته يسوق زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وي دي اورم ومن صلى علي نائيا ابلغته او يسوق لره دي او درود شریف وي هغه د فرښتو په ذریعہ ما ته رسول شي نو خلق علت لګي درود شریف بیا یو لګ مخکې شي نو بیا په حضرت ابوبکر صدیق سلام واچل ته درود بنوي صرف سلام بیا یو قدم مخکې شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سلام واچي بیا فاروق څومره لوی خبره مدینه شریفه ته وصلې لا او د حضور پاک مبارک مخ ته ودرېد او سلام یې په واچي په ادب باندې او په ډېر احترام باندې چغې بنوي ته باز خلک چغې وایي څوک نظمونه وایي او چغې وایي نه بیا ادبي باندې کې الته بر په جنگله مبارکه کې اویت لیکلې ده ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم آیت لیکلې ده د پیغمبر مخکې وچغې نه وایي پټ بای ادب پکې احترام پکې زموږ علماء لیکي نووي لیکلي دي د مسلم شریف شارح حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلي دي او مولا علی قاری صاحب مرقات کې لیکلي دي او نور علماء هم چې د حضور پاک احترام چې څنګه په دنیا کې د وفات نه پس اقص احترام واجب چې غیبانه چپټ احترام سره يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دا يتم لكله إذا پیغمبر دا آواز نوچته یعنی غلی او دائم لکله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي دا يتم لكله تو چې کوم صالحان او دیندار او د حضور پاک عاشقانی مینه نو غډیر په احترام لاړ شي چې د خپل نه کښو نه کېږي او بیا د بیرانه شي نو سلام واچي او بعض بیا ادب وي الته چغه وي او ډیر بیا ادب الته تصویرونه وباسي او ډیر بیا ادب الته ویډیو غانې جوړي قسم دې دا تصویرونه ما ته سړی وی دلته جیل دی مې حضور پاک کې وی تصویر حرام دي نو دې 50 صده کې نو ویل دې دلته ویلي دلته د دې نرستو نور وطنونو ته حکم تللی دلته جیل دی پیغمبر خو دلته وی دې نه چې په مدینه کې چې سب خوخی کوي ګناه په مدینه کې ډیر زیاته ده وبال ډیر د نورو زینو په نسبت څومره لوی خبره ده مدینه منوره کې د دوالو جهان مبارک سردار دفن دي د دې نه قیمتي زمکه بل کما مدینه منوره کې حضور پاک تشریف فرما دي د دې نه قیمتي زمکه بل کما مدینه منوره کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان او حتی نور صحابه کرام دي حضرت علی کرم الله وجهه په کوفه کې شهید شوی او په کوفه کې دفن دا نور دلته سحلق ورکی و رسول اللہ مبارک تا مخامف دی واہ واہ سونا خوان کئی خپل سلام امور پیش کئی او چه چاوتوی دا غی سلام امور پیش کئی او پا یو دل چاکا خو زمانونو پر یو خبراتو یو دل یو مرگره ما سر ملو شو نو د مدینه منوره ذکر راغی نو ما وته ویل ک سلام لویزه کو چراغلی سلام نه نه کړي وس پیرو واتر وزل تیر کړي ولې یره وی ډېر لوی رش دی ډېر لوی ټیل دی ایذا خدای ظالم او دلته د پیسې ویشم یو 10000 روپیا ورکوم نو قسم په خدای چې پټیل کې مراد پرش کې مراد او ته حضور پاک له خواش نه راغلی وی درو شریف مې دا په پاکستان کې ویل خلق وای چې ما په خلقو سولاره او چې د دوالو جهان مبارک سردار مخه ته وځي او په یو ځلم د چا کار نه کیږي سارم ورځي او ماځګرم ورځي او غرمم ورځي او حضور پاک ته مخامخ ودرېږي او سلام علیکم
او ما وی کرشي نو وی دي کنتاله سو دکې خونه درکې دا سه حجر اسود خونه دي چې خلک یو بل دکې ورته ځان په ورغورځي راشتي رو رو په قلار ځه او سلام واچو بار هر قسم خلک په دنیا کې شته یو غټ سیکرټری صاحب وې سیکرټری خو 20-22 ګریډ ریټایری کړ او څومره سکولونه او کالجونه وی ما ته په مدینه شریفه کې سلام علیکم مې یو درود شریف وایم سلام مبارک لازم او تعالی اعمال نور مقول الکه مې یو ختم د قران شریف وکړه او ثواب حضور پاک توبه بما د قران شریف په ناظره نه راځي وای د خدای ظالم تاسو د سیکرټری پاتې شوی د ملک او تعالی قران په ناظره نه ده واقعي غمزمو یو وزیر داخله غلق له صورت نه ویره مون خدای انګلیش په سکولونو کې سبق ورول ویلې دي نو موږ ته چادا سيزونه نه دي خو نو یو پکې د دوارو جهان مبارک سردار نو خلک لار کې نو درو سلام پیو نو ډېر خوان کوي په خدای مې قسم یې ورو ډېر خوان کوي یو ډېر مزه او خیر دې کرا ډېرو نو یو ځل ورده یا دو ځل ورده نه اوس خو یو خپل طریقه جوړه کړې ده او سزا سي یو چار پیچلې جوړ کړې دي نو باغې خلک راتاوي باغې سره رښت نشه کنټرول او بیا به ورشي ریاض الجنه روضه من ریاض الجنه نو التبدد ورکات منظور اوس یې دا څه لګا ګرانه کړې اوس په دې موبایل کې او شی اچي لکه څو ته ویل څه ها نو سوپا دا بالا نو څوک په دې موبایل کې واچي ځان نو څوک نو بیا هغه داخله کوي زه خو به نه پوهیږم خدا باندې چې څوک موبایل استعمالي هغه پیږي نو هغه کې بازار د ټیم خوخ کې تا تبوي چې دې ټیم راشه نو سبا په هغه ټیم ورشه نو یو ځای کې ټول کینی نو بیا مخ کې بل ځای ته ور مخ کې نو بیا په لین کې ریاض الجنه ته ورولې نو بغیر د جنه او د شور نه او د چغو نه او د ټیل نه خلک لار په ریاض الجنه کې خپل منځ الکه یو خبره ده کوم التم خدای ټول بوزه او الته بداوی د قانون احترام کوي چې څوک چا میل مشي نو د قربت د قانون خیال بساتي کوي چې قربا او دل تکې نه تبکی او دته قربا او دل تکې نه او دې پر بل دې توقې جلو قربا بخپش قربا او دل ته او د صفات کو دل تمک او دې نه اقرار شي او قربا سره د چمن کې کینه او غرض ور کې او د سمات یو کې نو قربا بخپش چې پار کې دې باتروم ته بناناو ته بیٹو زید راځه نو قربا بدل میلمه د میلمستو خیال ساتي خو میلمه بم د قربا خیال ساتي نو سعودي حکومت چې کم قوانین جوړ کړي دي او کم قاعده نو دا غي پابندي به او یو خپل نظام جوړ کړي دا نظام لاندې خلک ورشي هغه کې دا فائدې ټیک ده لګي انتظار شي انتخاب خلک کوئی مړ بل انتظار دي زمارونو چې څوک د حضور پاک د سلام د پر انتظار کې زونه خوان کوي زه خو کې دا نه په ورشي هغه مرخوان پکینی او چې دا خپ انتظار او د لری ځای نه راشي او په چکرې پتی او خپ یو کړهږي نو خوان ډیر زیات دی او ریاض الجنه دوله په یو ځای کې انتظار وکي او بیا دې بل ځای ته ورمخ کې کېلته انتظار وکي او بیا دې بل ځای ته ورمخ کې کېلته انتظار وکي قسم دې خوان کوي ثواب دې کېږي حضور پاک فرمایي چې څوک د مانزه په انتظار ناشتي دا مون ثواب دی نو دا غوی د قانون به پوره احترام کوي د قانون خلاف ورزي به نه کوي هغه کې دا کوم قانون جوړ کړی د استاسو زموږ د فائدې لپاره جوړ نو پر ریاض روضه من ریاض الجنه کې چې بیا وردن نشي ماشاءالله نو د ټولو نه بهترین دی پکې د حضور پاک محراب دی واه واه هغه ځای باندې محراب جوړ کړی ترکیان چې کم ځای به د دوارو جهان مبارک سردار خپل کونډه مبارک لګول او خپې مبارک به او کم ځای کې به خپل منځ کا ماشاءالله هغه محراب
نو خیر الته خلک پریدي مانځه ته خو ډېر نږدې نه او زه وایم چې ډېره نږدې سره هیلونه یې ښودي او پړې ته وکړي هلته مخکې نه پرېږدي نو خیر دی زه هم دا وایم چې ډېر مخکې دی نه ورځي ځکه هغه داسې ځای دی چې د حضور پاک د سجدې مبارکې او د کونډو مبارکو ځای دی نو چې په هغه ځای ستا خپره نه شي نو خبر او چې په هغه لومبي صف کې ودرېږي او منځ کې نو تاله به دا راځي چې دلته به حضرت ابوبکر ولاړ دلته به عبدالله ابن مسعود ولاړ دلته به حضرت علي ولاړ دلته به عبدالله ابن عمر ولاړ دلته به حضرت بلال ولاړ دلته به حضرت ابو هريره ولاړ چې دا دې سوچي په خدای د مونږ ډېر خوند کوي او دلته به حضور پاک ناستو او دلته به صحابه ناستو رسول الله مبارک په محراب کې سر مبارک راتاو کړو صحابه سره به خبرې کوي هغه منظر سړی تر آیا جو بل استد استوان عائشه وته بره په پښین خط لیکلې عائشه صدیقه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی ما ته رسول الله مبارک په جمعه کې او ځای خودلې وی ما ته وی عائشه او ځای د تخیم راشه او که خلق تمه خو نو خلق په جګړه کې جګړه بیا عائشه صدیقه هغه ځای خلق ته خولې نو په هغه ځای باندې یو ستن ولاړه مخکې د کجور ستن او اوس د سیمټو ستن ولاړه پلر د چت تپا بره په واستوانه عائشه لیکلې نو خلق التم دو برکات مسته او د جنگلې مبارک سره خوا کې یا وستند واستوانه حرس وته بره په پښین خط لیکلې دلته با څوکیدار پړومبه زمانه کې حضور پاک تعالی څوکیدار بیا آیت نازل شو والله یعصمک من الناس چې حفاظت پر د خلکو نظر کوم الله وته نبی څوکیدار چوټی کی یو بل استند پاغه بر لګری دی واستوانه وفود التب خلق راتل جرګه او د حضور پاک سره ملاقات یو بل استند بالکل د عائشی بیبی د دروازې سره خوا کې پاغه لګری واستوانه السریر دغه د عائشی بیبی د کوټه دروازه نو حضور پاک په پاغه جمعه ترانه نه وته ده او دغه ځای به حضور پاک اعتکاف کاوه یو بل استند استوانه ابي لبابا دا یو صحابي دی حضرت ابو لبابا رضی الله عنه دا غنه یو غلطی شوی و نو دې ستنه پورې ځان کړل بنو قریظه باندې حضور پاک لاړو حمله وکړه ډېر زیات ظلم کړو کا ظلم مې درته وې ته چې دا خوخه ول کړی په چکونو اوچ دغه کې مې دګي اخري نو حضور پاک لار دا وینه محاصره و هغه په خپل علاقانو کې وردن نشو مسلمانان بارو او دا بنو قریظه يهوديان دل نو بیا حضور پاک ته درخواست راولېګا وی ابو لبابه رضی الله عنه راولېګا موږ سره مشوره کړ هغه سره تعلق نو حضور پاک حضرت لبابه صحابي دی وی ابو لبابه تا وی ته ورشه تا سره مشوره کوي خو زمون الوتما چې موږ دوی سره سکه نو چې حضرت ابو لبابه وردن نشو نو غیرانه لو پجړا شو خزه او ماشومان وتخو کې نو میدان وی ته مون تعلق ای موږ سره مسلمانان سکه حضور پاک را سره سکه نو د په مړه راسل کو تراخ کا یله علی وجه د پیغمبر مبارک غراض ښکارا دلته خدا سوچو چې ما په خپلې غوونه کې اشاره مې وکړه او چې څنګه راوته او خدا مې غلطي وکړه نو پیغمبر مبارک یې پرې خوتنی جمعه تعالی او جمعه کې اوستن پورې ځان وتاړه چې خدای دا ما د پیغمبر راس پاش کړه ما غلطي وکړه دا ځان یې وکړه نو کوم ستنه پورې چې دا اغزان تللی دا په ستنه په دای چې کوم بلر ونار دی نو پاره بر لیکلي استوانه ابي لبابه نو صحابه حضور پاک ته عرض کړه الله رسول دا ابو لبابه پرانی دا نه پرانی ویسه هغه وی چې مونږه پرانی زو هغه وی چې تاسو حضور پاک ځنه پرانی ځنه پرانی ځان باندې پرانی نو او بمنس کی ډوړې نه خوري صرف او دسماتی له پرانی زوزی او بیا راځي او دونه کمزورې شو چې د سترګو نظر ختمې دوه نو رسول الله مبارک فرمایي وی دې نه ولل تمال براغلو
نو ما به د خدای په دربار کې ولا بخنه غوښتې نو الله به معاف کړی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما چې څوک یو ګناه وکړي او دی راشي د الله نه بخنه وغواړي معافي او بیا حضور پاک لرا شي هغه ول د خدای په دربار کې معافي وغواړي نو خدای پاک به معاف نو دی الله ته ځان کو تړو نو زه دومره طاقت شته چې خدای ته ځان جیل کې جوړې او زی پرانی نه یو سړی چې په سپریم کورټ کې درخواست داخل کړي نو شیشه نه هاي کورټ هغه فیصله کوي نه باندې الله تعالی الله پوښي او دې پېښه نو بیا الله په قرآن شریف کې آیاتونه نازل کړ نو حضور پاک ورغه دا معافی آیاتونه نو بیا اوس پړل نو چې هغه ستنه د په ځای کمپیلر جوړ دی هغه ته استوانه ابیلو بابا یو بل ستنه مشتا او پاره لیکل نشتا هغه ته استوانه حنانه و دا د حضور پاک دا منبر او د محراب په میاس کې چې کوم ستن ده حضور پاک په دې ستنه ته ډډواله او تقریر وکړ نه او خزو په مدینه شریفه کې عائشه انصاریه نو ارال رسول الله مبارک ته درخواست وکړ وې سیب زما یو غلام دی او هغه غلام ترکان دی نو که ستاسو خوخه کې یو منبر دل جوړ تو باغې کېنه نو خلکو ته تقریر کوي دا غلام یا باقوم نو یا میمون حضور پاک وړي راخلا نو هغه یو منبر جوړ نو هغه منبر یې وروړو او د محراب سره خوا کې کېښو نو رسول الله مبارک دا غستنه نه منبر ته روان شو نو ستنه او جړل دا چې جړې وکړه لکه د لاسو میاشتو لنګه اوخه چې څوک تنګي او هغه چغې وي دا چې جړې وکړه حنانه جړېدون کې تا حنی جړېدون نو حضور پاک ورغه لاس ته تاو واپس نو چې لاسه ته تاو کو نو هغه سلګې قلار شوي او لکه ماشوم چې قلاره او چف شي دغه څه چف شو نو ګوره دا د پیغمبر معجزه ده نو حضور پاک دا غستن نه تاسو کو وی وای تا ما پسې وځاله دوه خبرې یو دا چې الله تسوال وکم او تا جنت ته بوزي چې الله تسوال وکم او دل تر خدای زرغونه کی او میوه دې داخله کړی او کدا د خوخی چې الله تسوال وکم نو الله بر جنت ته بوزي او جنتیان بر په جنت کې میوه خوري ناستنه وی دا الله رسول دا دوه خبره مې خوخه نو حضور پاک بیا دعا وکړه او وی فرمایي د قیامت پر ورځ به داستان خدای والی جنت ته به بوزي نو په جنت کې به خدای زرغونه کی نو جنتیان به میوه خوري نو یو ځل په جمعات باندې اور لګېدل ورستو د حضور پاک د زمانه نه پس دا ستنم پکې لګا سوالېدل نو صحابه اغیله په ریاض الجنه کې یو کنده وستل او دا ستنه په هغه کې ورواچو له خورې دی واچو دا رنګ منبر د حضور پاک دا غي په ځای بل منبر دی نن سبا دا غي خوا کې چې مسکه دا سم فرضوله که حوض کوثر په خوا کې چې مسکه او هغه ته مخامخ د بلال اذان خانه نو اوس هغه اذان خانه نشته اوس خو هغه په دې جمعات کې بر یو راکوټه چته چولې هم هغه دې چې بلال بکم دې بان وې کوچا هغه ته پوره جوړ کړی نو مؤذن په بان وې مخامخ د زیالو د جنگلو دوه چبوتری خلق وی دا صفه دا صفه نه دغه په څوکیداران کې ناشته ده د سره خوا کې خي طرف ته قبله ته مخ کې بالکل محراب نشاته چې لاړ شي دغه میدان دا صفوا رسول الله مبارک پکې طالبان لري چې بوتره جوړ کړو د دې طالبان او پاره سفر چول هغه کې بل طالبان ناسو او د حضور پاک نه به قران زده او دین بل یعنی دا ټول جمعه څومره ده دا هغه د صحابه به کې ناستو د دوه جهان مبارک سردار به کې ناستو حضور کاپ اعتکاف پکې کړی دی جبرئیل راغلی دی ناسته پکې کړی دا میکائیل راغلی دی پکې ناسته کړی دا او اوسم په زرګونو فرشتي الته اوړي راوړي یسو په پیغمبر مبارک سلامت چې هغه فرشتي وته دعاګر دا قیمتي جمعه اعلی د عبادت نقشی دی پکې
او د پیغمبر مبارک د صحابه او نقشي دي او چې څومره نوې جماعت هم جوړ شوی دی نو تاسو په تاریخ شته نو دا ټول جماعت په هغه ځای جوړ دی چې صحابه کورونو د امهات المؤمنین د حضور پاک د بیبیانو کورونو او د صحابه کورونو. خیر د مدینه منورې بعض خبرې پاتې شوې هغه کوم موقوا نو په آینده جمعه کې برته وي ان شاء الله. او خدای پاک دې مونږ تاسو ټول مدینه منورې ته بوځي یو ځلنا بار بار دې خدای بوځي او الله دې موږ له مدینه منورې د آداب او توفیق نصیب وکړي. دما یو ډېر نږدې شاګردو ما سره په دارالعلوم نعمانیه او توانزو کې ډېر موده پاتې شوی او دلته په دیدار آباد کې دا باغشال علی جمعات کې پاتې شوی باغشال علی صاحب دی جمعات او بیا مدرس په پیښور کې وټه مدرسه راحت آباد ماغي غریب ته موده مخکې د سر کینسر راګېدل او پرونه بل وفات شوی. غنی الرحمن ولی صاحب دعا ورته کوي چې خدای پاک یې وبخښي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي او خدای د دې بیماره اجر په آخرت او خبر کې ورکړي او بچوله خدای صبر ورکړي د نور غمونو نه خدای وساتي. او نن زموږ مفتی آباد کې د مسجد ګل مور وفات شوی مسجد ګل هغه تم دوه کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي او د پیرانو د محلي د شیر الله روح سریر حج روان دي دعا غواړي الله دې په خیر بولي الله دې په خوشاله بولي. بعضې مرګري بیماران دې دعا غواړي الله دې ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي. یا الله چې څومره بیماران دې ټول له روغ صحتونه ورکړي. یا الله چاته چې څه پریشانې او مشکلات دي پریشانې مشکلات په خوشاله بدل. الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه وساتي د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د کوډګرو د کوډو نه وساتي د بد نظرو د بد نظرونو نه وساتي. الله موږ ټول د بیت الله حج عمره له مدینه منورې ته بار بار بوتلای کی. یا الله چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا کورونو کې ټول روغ صحتونو شفا ورکړي. زنانو ته دعا کوي دا زنانه نیکان او چې خدای زموږ د کورونو د زنانو په سرونو د حیا او د پردې ساده راوچي او د بیزت او د رسوایی د جرم خدای په امن کې اوسه. یا الله چې چاته څه ټینشنونه او تکلیفونه دي په خوشاله یې بدل. د رسول الله مبارک د سنت سوچه تابعدار او د ګناهونو نه خدای نفرت پیدا کړي. څومره مرتګان مړي خدای ټول وبخي چې کم جمعي د روح صحتونه ورکړي او دا نوجوانان لکان چې څومره دي خدای د خیر او د برکت ژوند دې نصیب کړي. زموږ جمعات ته چې څوک د لرې لرې نه راځي خدای په یو قدم اجرونه ورکړي او دلته کې چې د میلمانو د ګاړو او د نور څو خدمتونه کوي خدای د هغې بدل په دنیا کې ورکړي او په آخرت کې ورکړي. موږ د خپل مبارک پیغمبر سره د حوض کوثر په غاړه خدای ملګري او د هغې د جنډې لاندې الله جنت ته داخل کړي. څومره ملګري زمونږه د جومات ته ډېر مسافر راځي د لرې ځای نه راځي. خدای د ټولو زړه مقاصد او حاجات پوره کړي. او زمونږ د طالبان په جوماتونو کې خلکو ډېره کړي او ډوډۍ ولا ورکوي. د بجلی ستاسو استعمالوي او بس تاسو استعمال دا تاسو خوش قسمته یې ګور د دې تاسو له خدای ډېر لوی اجر درکړي. چې دا عالمان چې د حدیثو تاسو چې نیت دا کوي چې دا د پیغمبر د حدیثو طالبان دا ډېر لوی ثواب دی چې د مبارک پیغمبر د حدیثو په طالبانو څو خرچو تاسو له خدای اجرونه درکړي الله یې برکتونه درکړي او لاندار خدمت فتنو آفات او حفظ و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.